بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د شیعه د جنازې د لمانځه په مراسمو کې ګډون کول او بیا لاس پورته کول د دعا دپاره د اهل سنت والجماعت دپاره شرعاً څنګه دي؟ که جواب ښه تفصیلي او سره د حوالو سره وي نو ډېره مهرباني به مو وي. ګوره، زموږ په مذهب کې زموږ فقهای کرامو په فتاواو کې او په تفاسیرو او په احادیثو په شروحاتو کې دغه لیکلي دي چې داسې غیر مسلم چې هغه یهودي وي یا نصراني وي یا مجوسي وي یا بل مذهب وي، نو د هغو عیادت کول یا د هغو تعزیت کول دا ثابته دي او جایز دي، بلکې پکار دغه دی چې سړی د دې خلکو سره دغه تعزیت وکړي یا د هغو عیادت وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د شیعه د جنازې د لمانځه په مراسمو کې ګډون کول او بیا لاس پورته کول د دعا دپاره د اهل سنت والجماعت دپاره شرعاً څنګه دي؟ که جواب ښه تفصیلي او سره د حوالو سره وي نو ډېره مهرباني به مو وي. ګوره، زموږ په مذهب کې زموږ فقهای کرامو په فتاواو کې او په تفاسیرو او په احادیثو په شروحاتو کې دغه لیکلي دي چې داسې غیر مسلم چې هغه یهودي وي یا نصراني وي یا مجوسي وي یا بل مذهب وي، نو د هغو عیادت کول یا د هغو تعزیت کول دا ثابته دي او جایز دي، بلکې پکار دغه دی چې سړی د دې خلکو سره دغه تعزیت وکړي یا د هغو عیادت وکړي.